محمد بن منقدر 33 ځلې حج وکړ. کله چې د هغه وروستی حج شو او په عرفات کې ودرېد، ویې ویل: ای الله، ته ښه پوهېږې چې زه په دې ځای کې 33 ځلې ودرېدلی یم، یو د خپل فرض حج لپاره، دوهم د خپل پلار لپاره، او دریم د خپلې مور لپاره، او زه تا شاهد ګرځوم. ای الله، چې ما دا 30 ځلې حجونه د هغه چا لپاره وبخل چې زما په دې ځای کې ودرېږي او د هغه حج قبول نشي. کله چې هغه مزدلفې ته ښکته شو، په خوب کې یې غږ ورته وشو: ای د ابن منقدر زویه، ته د هغه چا لپاره سخاوت کوې چې خپله سخاوت یې پیدا کړی؟ آیا ته د هغه چا لپاره ورکړه کوې چې خپله یې ورکړه پیدا کړې ده؟ بېشکه الله تعالی درته وایي: په خپل عزت او جلال قسم، ما د هر هغه چا بښنه کړې ده چې په عرفات کې ودرېدلی وي، لا مخکې له دې چې ما عرفات په 2000 کاله مخکې پیدا کړی وي. نو ای الله، موږ ته د عرفات د ودرېدو خوند راکړه، موږ وبخه، زموږ والدین وبخه او ټول مسلمانان وبخه. آمین.